د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اړتیا پرته به په افغانستان کې د یوې دقیقې حضور شوقیان هم نه وي. دا چې په افغانستان کې کوم رقم حکومت جوړیږي، آیا امارات به شتون ولري او که جمهوریت به په ځای پاتې شي؟ دا او دې ته ورته نور خبرونه له موږ سره واورئ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر دې دمه یې زرګونه کسان له افغانستانه ایستلي دي. د دغه وزارت د ویان په خبره دوی د اګست له 14مې تر دې دمه له افغانستان څخه 13,000 کسان لیږدولي دي. نیټ برایس وایي چې په وروستیو ورځو کې د تخلیې ماموریت یو څه منظم شوی دی او سلګونه الوتکې په دې ماموریت کې برخه اخلي. هغه زیاتوي چې د لیږد او تخلیې ماموریت به نور هم چټک شي او هڅه کوي چې تر ممکنه حد لوړه شمیرې کسان ولېږدوي. د بهرنیو چارو وزارت ویان همداراز د خپل حضور د دوام په اړه ویلي چې ان یو ساعت هم له اړتیا پرته په افغانستان کې د حضور پلویان او شوقیان نه دي. د ده په خبره همدا چې د تخلیې ماموریت بشپړ شي ټول امریکایي عسکر به له افغانستانه وځي او هوایي ډګر به تخلیه کوي. او په یو بل خبر کې واورئ چې د افغانستان حکومت به د یوې 12 کسیزې شورا له لوري رهبري کیږي. پارین پالیسي نشري په یوې مطلب کې د خپلو سرچینو په حواله لیکلي چې ښایي د افغانستان حکومت د جمهوریت او امارت له عنوانونو پرته د یوې نوې 12 کسیزې ډلې له لوري رهبري شي او حکومتي چارې به په مخ ته وړي. نشرې لیکلي چې د دې شورا غړیتوب لپاره تر دې دمه ملا برادر ملا یعقوب خلیل الرحمن حقانی، پخوانی ولسمشر حمید کرزی، ډاکټر عبدالله حنیف اتمر او ګلبدین حکمتیار انتخاب شوي دي او د فاتح نورو کسانو د انتخاب لپاره بحثونه روان دي. دغه نشریه همداراز لیکي چې عطا محمد نور عبدالرشید دوستم ته په دې شورا کې غړیتوب نه ورکول کیږي. دا راپورونه داسې مهال خپریږي چې طالبان هم وایي د یو ټول شموله حکومت جوړولو لپاره لا هم خبرې او بحثونه روان دي. او په بل خبر کې به واورئ چې د تاجکستان ملي پیمان غورځنګ وایي تمه لري چې په افغانستان کې ژر تر ژره واک خلا له منځه لاړه شي. د دغه غورځنګ چې فعالیتونه په تاجکستان کې ممنوع دي په یوه خبره خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې د افغانستان ثبات د ټولې سیمې د ثبات او پرمختګ لپاره مهم دی. سرچینه وایي چې افغانستان په تیرو 20 کلونو کې په بیلابیلو برخو کې په تیره د بشري حقوقو او ښځو حقوقو برخه کې مهمې لاسته راوړنې لرلې دي چې باید وساتل شي. په دې اعلامیه کې راځي چې د تاجکستان ملي پیمان غورځنګ په افغانستان کې د دایمي ثبات غوښتونکي دي او تمه لري چې ژر تر ژره په دغه هیواد کې همه شموله او ټولو اړخونو ته د منلو وړ حکومت جوړ شي څو د واک شته خلا له منځه لاړه شي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه. که زموږ یوټیوب چینل مو له اوسه نه وي سبسکرایب کړی همدا اوس زموږ یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ تر څو له تازه مهمو او عاجلو خبرونو څخه خبر شئ.